अस्सलाम वालेकुम। नन मंगा तासो यौ ډېر ښکلي ځای ته راوستي یې. دا ځای د تخبې او د شیرګل په منځ کې واقع دی. دې ځای ته وایي شینکۍ ډنډ. دا یو ډېر مشهور ځای دی، د سیلانیانو ځای دی، خلک ډېر زیات سیل دلته راځي. د اوس په منګه تاسو مخکې ځو، د خلکو سره به خبرې هم کوو، ملګرو له به مو ورځو، د هغوی نه به تپوسونه هم کوو. نو راځئ چې د شینکۍ ډنډ سیل د باندې وکړو. جی ګرانو خدمتونکو، دې وخت کې منګه د یو ملګري سره ولاړ یو. هغه شینکۍ خټ ته راغلی دی، شینکۍ ډنډ ته راغلی دی او هغه دلته میان نیسي. ملګري ستاسو نوم دی؟ ستاسو ډېره مهرباني زموږ د ښایسته کلي ته راغلی او دا ماحول او دا نظارې مسافرو وروڼو ته تاسو ښایي. دا زموږ چې د کلي مازدیګری د شینکۍ او ښه ښایسته نظارې دي پکې. دا ملګري راغلي د جمعې ورځ ده، موږ خو راغلي میانو ښکار له پکې ځي. نو څنګه زیدلي دلته ته هره جمعه راځي او که نه صرف نن راغلی؟ دا چې دا خو زموږ کلی دی، بره پرمننټ مازدیګر راځو، ډیلی مازدیګر. لکه مطلب دا دی چې تاسو روزانه راځئ. څنګه میان دي شینکۍ ډنډ کې میان شته او که نشته پکې؟ یاره ولې پکې نشته، او نصیب غواړي. ښه غټ غټ میان دي پکې دي او نیولي هم دي پکې. ښه، لکه مطلب دا دی چې میان پکې شته. او څنګه دا ستاسو کلی دی؟ دا ګوره موږ په پیر ځل باندې دلته رالو، ډېر ښکلې نظارې دي، ډېر مزېدار ځایونه دي، خلک بر هم ځي ښکته هم ځي. خو زه په پیر ځل باندې دې طرف ته رالم، ډېر مزېداره، ډېر ښکلی ځای دی، ډېر مزېدار ځای دی. نو دا څنګه روزانه هلته خلک راځي او که نه صرف د جمعې په ورځ راځي؟ چې دلته خو خلک ډېر ځي راځي، خو زیاتر د جمعې او د اتوار ورځ پکې ډېر رش ځکه چې د جمعې په ورځ د خلکو چوټي او ملګري دغه شان پارټیان جوړ شي، راشي سیل کپاټه وکړي او بس یو نوم یې تېری شینکۍ. نو خلک په دې وجه ډېر زیات راځي.
نه د نوم خبره خو ځکه نه ده ځکه چې زه ګورم ګیر چاپېر نو ډېر ښکلي نظارې دي ډېر مزېدار ځایونه دي ګوره دا خلک پکې سیل راغلي دي نو نوم خو د هغې ځګي ځي چې کم ځګي کې څه صفات دي کم ځګی ښایسته نو دا ځګی ډېر ښایسته دی ډېر مزېدار دی ځکه خو د دې نوم تللی دی او ته اوس دلته لګیا ګوره راغلی راډ د سره دی میان نیسي نو څنګه ته خو په روزانه بیس باندې راځي نو زمونږ کم چې مسافرونه دي کم چې دې ځینې دغه بار کسان دي نو هغوی ته سویل غواړي هغوی ته دغه ورکول غواړي وروره زما چې کم مسافرونه دي د کیمره په سترګه مونږ ټول ویني آباد اوسئ خوشحاله اوسئ او بس الله هم زندګي ښایسته کړي یاره نور به څه ووایو او سلامونه ټول ډېره مننه ډېره مننه ستا ډېره مننه مخکې ځو جي د نورو ملګرو سره خبرې کوو نو راځئ چې مخکې لاړ شو جی ګرانو کتونکو دا وخت کې موږ سره یو دوه ملګري نور هم ولاړ دي د هغوی نه هم تپوس کوو چې آیا دوی شینکي خټ ته راغلي شینکي ډنډ ته راغلي دي دلته سل راغلي دي سیل راغلي دي د کوم ځای دي ملګري السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی محمد شعیب محمد شعیب ته د دې ځي نه جناب موږ د موټروی سره نږدې یو ښه د موټروی سره ماشاءالله د ډېر لرې نه راغلي تاسو څنګه د شینکي خټ د شینکي ډنډ متعلق تاسو د چا نه خبر اورېدلې وه که نه تاسو دلته مخکې هم راغلي موږ مخکې نه یو راغلي چې دلته که زموږ ملګري راغلي دي هغوی موږ ته وایي چې ښکلی ځای دی زبردست ځای دی نو دې لپاره بس موږ ملګرو سره پروګرام دا وکړو او دلته ټول ملګري راغلي دي واقعي چې زه خو په خپله په پیله ځل باندې دلته راغلی یم او دا زه چې ګورم نو ډېر مزېدار ځایونه دي ډېر ښایسته ځایونه دي خو یو مسله دلته راشي زمونږ کوم ملګري دلته راځي نو هغوی دلته ګند لږ پیلاوي نو که چېرې مونږ داسې وکړو چې یاره کم کسان دلته راځي او دا ګند چې دی نو دا دوی نه پیلاوي نو ستا څه خیال دی داسې دا خبره ټیک ده बिल्कुल जी बिल्कुल सफाई निमान दे और हर मुसलमान ने पका रहे सफाई ख्याल से څه دې نه راغلي نو تا څنګه د شینکي ډنډ متعلق خبرې اورېدلې وې که نه څه ملګرو ته ویلي څنګه راغلي زمونږ دلته مخکې پیله ملګري راغلي وو هغې وي راځئ بس موږ ورته ویل چې ستاسو څنګه خو نو دلته رالو خو مزېدار دی خو پخلی هم خو راغلی ښه مزه کوي نو څنګه چکر له راغلي یې چکر نه مزه اخلئ نه اخلئ څنګه او جي چکر خو ډېره مزه وکړو بس دا روز دلته تصویرانو بس تاسو دا ښکلې پاکې اوبه وینئ ولې نه بالکل او نه څنګه تاسو چې دې ځینې لاړ شئ که نه نو تاسو به نورو ملګرو ته وایئ که نه چې څنګه چل دی هلته دا شینکي ډنډ مزېدار دی که نه دی هلته تلل غواړي نه غواړي هغوی ته به څه ویل غواړي خامخا به ورته وایو بیا به هم راځي انشاءالله ځکه چې دا پکچر هغې وویني نو خامخا به دلته راځي چې یاره دا دونه ښایسته صفا ځای دی بالکل ګرانو ښوونکو تاسو د ملګرو خبرې واورېدې دا یو ملګری د موټروی د خوا نه راغلی دی او دا بل ملګری چې دی نو چارسدې نه راغلی دی دا مطلب دی چې شینکي ډنډ چې دی نو یو ډېر ښکلی ځای دی یو سیل ځای دی او څومره چې زمونږ کتونکي دي او زمونږ ګیر چاپېر اوسېږي نو هغوی له هم پکار دي چې هغوی دې ښکلي ځای ته راشي د دې دلته دې ځای نه مزه واخلي او دلته سیلونه زاهد خانم تاسو دې ځای ته راغلي یې شینکي ډنډ ته راغلي یې نو څنګه څه خوند کوي چکر مزه کوي که نه کوي بالکل خوند کوي او مزېدار اوبه دي غرونه دي پکې او هر یو شی برابر دی هر ځای نه ورته خلک راغلي بالکل هر چا ته دا راغلی چې دې ځای ته راشي دا ځای دې وګوري او صرف دا ځای لږه خراب دی ډېران پکې پروت دی چې دا تل لري خو دا ملګري وایي چې یاره ستا د شعر و شاعرۍ سره هم لږ شوق دی نو چونکې زموږ دا جرګه ټي وي چې دی نو دا د شعر و شاعرۍ هم دغه دی نو تاسو که موږ ته خپل څه شعرونه ووایي نو ډېر خوند به وکړي دا څه خو شعري نه راځي داسې ماټ
نه بالکل ګوره مات ګوډي او کو هرڅه خو په پښتو ژبه کې چې هرڅه ویلي شعر چې ویل کېږي نو دا د پښتو ژبې خدمت کول دي او موږ دا لازم نه چې خامخا موږ د خپل شعرونه وایو زموږ د بل شعر خو د دې به موږ به دې مطلب بدای چې زموږ به د خپل ژبې سره مینه ځکه به موږ دا تاسو دا غوړي استا حسن د کتوري د مامینه د سیالو ده استا حسن د کتوري د مامینه د سیالو ده چې په کومسي کې د سینه درې تور بل دی ګلنی ولې دی مخکې یا د زوم سلی ګلنی ولې دی ډېر ښه بس وای ځاخله دا دی وای دا ملګری د غزل غوښتنه کوي او ملګری دي نو موږ هم تنه ډېر تپوسونه وکړو نو پکار چې موږ د دوی اوس دغه پوره کړو که نه دوی ته یو غزل پیش کومه وایي چې په مخې د ځوانې نوې بخار تازه کېږي چې بیا به پې د چا زړه تنګار را تازه کېږي نو په مخې د ځوانې نوې بخار تازه کېږي چې بیا به پرې د چا زړه تنګار را تازه کېږي او چې بیا به پې د چا زړه تنګار را تازه کېږي پرتی په اوږو د دار رسېدي زلفې نه دي پرتی په اوږو د دار رسېدي زلفې نه دي پرتی په اوږو د دار رسېدي زلفې نه دي ورخیږي څوک منصور پې زوړ یادګار تازه کېږي چې بیا به پې د چا زړه تنګار را تازه کېږي په مخې د ځوانې نوې بخار را تازه کېږي چې بیا به پې د چا زړه تنګار را تازه کېږي
د سرو ګلونو څانګه په چمن کې ګرځېدل د سرو ګلونو څانګه په چمن کې ګرځېدل د سرو ګلونو څانګه په چمن کې ګرځېدل بلبل په چغار سر شو وی گلزار تازه کیږي چې بیا به په د چا زړه تنګار تازه کیږي په مخې د ځوانې نوې بخار تازه کیږي چې بیا به په د چا زړه تنګار تازه کیږي مړت بدن نشوي د مینې په وجود مړت بدن نشوي د مینې په وجود د عشق بیماری بار بار په خواره چې بیا به په د چا د زړه انګار تازه کیږي په مخې د ځوانې نوې بخار تازه کیږي چې بیا به په د چا د زړه انګار تازه کیږي دا رنگ د سرخه نه دی دا عاشق دا وینو رنگ دی دا رنگ د سرخه نه دی دا عاشق دا وینو رنگ دی دا رنگ د سرخه نه دی دا عاشق د وینو رنگ دی چې سره سره اننګي لکه نارا چې بیا به په د چا د زړه انګار تازه کیږي په مخې د ځوانې نوې بخار تازه کیږي چې بیا به په د چا د زړه انګار تازه کیږي زمونږ د غریبو برخې خواري دي نادره زمونږ د غریبو برخې خواري دي نادره او بس ګور ته روان وي چې کم خواره تازه کیږي چې بیا به په د چا د زړه انګار تازه کیږي په مخې د ځوانې نوې بخار تازه کیږي چې بیا به په د چا زړه انګار تازه کیږي ډېر ښه ډېر ښه
Thank you.